د سخت مشکلاتو او د پریشانۍ د ختمولو دپاره د یا رشید وظیفه شروع وکړئ. الله جل شانه به ستاسو پریشانۍ او مشکلات ختم کړي. په کاروبار کې به درته ترقي خو ملو شي. زما عزتمندو، نن د الله جل شانه یو مبارک نوم دی یا رشیدو. د دې یو داسې وظیفه درته هم کوم یو انسان چې د یا رشید وظیفه شروع وکړي، نو الله جل جلاله به د هغه تمام پریشانۍ او تمام مشکلات ختم کړي. په څومره مصایب او څومره تکالیفو کې چې د انسان اخته وي، الله جل جلاله به دته د غیبو نه اسباب برابر کړي. تمام مصایب او تمام تکلیفونه به رب العالمین په خپل ختم کړي. یا رشید وظیفه ډیره زیاته زبردسته وظیفه ده. دا وظیفه تاسو د کاروبار دپاره هم کولی شئ. یعنی د چا چې کاروبار خراب وي او هغه غواړي چې زما په کاروبار کې دی الله جل جلاله ترقي او برکت پیدا کړي، د یا رشیدو دا وظیفه شروع وله وکړي، الله جل جلاله به د هغه په کاروبار کې ترقي او برکت پیدا کړي. یو انسان دی او هغه په غلطو او ناروا کارونو کې اخته شوی دی، که هغه هم د یا رشیدو وظیفه شروع وکړي، نو الله جل جلاله به نیکو طرف ته مخه کړي. د ګناه او ناروا کارونو نه به د دې انسان نفرت پیدا شي. دغه رنګ یو انسان سمجته یو خبره نه راځي، یو تدبیر جوړي لیکن سم تدبیر هغه ته نه راځي، سوچ او فکر کوي خو صحیح مشوره هغه ته نه راځي. د یا رشیدو دا وظیفه چې څنګه طریقې درته وښیم، په دغه طریقې سره وکړه، انشاءالله چې الله جل جلاله به تاته په خپله په خوب کې معلومه کړي دا کار د ستا دپاره داسې دی، داسې وکړه. یا به درته رب العالمین په زړه کې واچي چې دا کار داسې وکړه. بیا چې هغه کار وکړي نو هغې کې به ستا دپاره یو ډیل وي، خیر وي او ډیل وي، برکت به وي. نو راځئ د مشکلاتو نه د ځان د خلاصۍ دپاره د مصایب، مصیبتونو، مشکلات، د خفګان د دې د ختمولو دپاره هم تاسو دا وظیفه وکړئ، ډېر کافي اثر لري. او زر تر زره د دې وظیفې په برکت سره الله جل جلاله د انسان مصایب، تکلیفونه او مصیبتونه ختموي. کله کله مشکلات او پریشانی په دې وجه باندې راشي چې په کور کې دوه درې کسان یو هغه د یو بل سره روان وي، د هغې د وجې نه په کور کې ډېره سخته پریشانی راغلي. یارونه او خویندې دي او دارونه خویندې د یو بل سره جنګ جګړې کوي، دا هم یو قسم نه پریشانی ده. یا د خواښې انګور په خپل منځ کې جنګ جګړه راغلی ده، یا صرف درونو په خپل منځ کې جنګ راغلی دی، دا هم د پریشانۍ یو صورت کېدلی شي. یا زموږ روزۍ لنډه تنګه ده، د هغې د وجې نه موږ ډېر سخت پریشان او د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ وو، نو دا هم د پریشانۍ یو صورت کېدلی شي. یو څو مثالونه ما تاسو ته وویلې، دغه رنګ به تاسو ته د دې نه علاوه نورې پریشانۍ وي او د هغې دپاره هم تاسو د یا رشیدو وظیفه راونیسئ، نو الله جل شانه به ستاسو هغه تمام پریشانۍ ختمې کړي. او الله جل شانه به ستاسو په کاروبار، روزګار چې هر څه کار کوي نو هغې کې به الله جل جلاله تاسو ته برکت واچوي او ترقي به پکې تاسو له درکړي. او د دې وظیفې نه پس هم که انسان دا وظیفه وکړي نو یو پیدا دا هم ده چې دې انسان به د ناروا کارونو نه به مکمل تور شو، د نیکو اعمال سره به شوق پیدا شي. نو راځئ د دې وظیفې کولو طریقه چې د مشکلاتو او د مصیبتونو او د پریشانۍ، د خفګان د ختمولو دپاره به دا وظیفه څنګه کوو. دا وظیفه به د دې دپاره چې زموږ د پریشانۍ او مشکلات ختم شي، د ماښام او د ماسخوتن په میاشت کې به زر کرته یا رشید وظیفه کې روزانه نو انشاءالله دا به روزانه پابندۍ سره کوي.
نو انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې به زر تر زره الله جل جلاله د ستا تمام پریشانۍ او تمام مشکلات څومره خفګان څومره مشکل کې ګیري او څومره تکالیف تا ته دا ټول به الله جل جلاله د دې وظیفې په برکت سره ختم کړي. او که څه کاروبار کې نو په هغه کاروبار کې به درته الله تعالی یو ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت واچي. که په ګناهونو کې شپه ورځ مبتلا یې ځان د ګناه نه خلاصول غواړئ دا وظیفه په دغې طریقې سره روزانه کې الله به د نیکو طرف ته مخ کړي او د ګناه نه به د مکمل نفرت پیدا شي. اوس راځو د موږ ورته استخاره هم وایو کوم چې یو خاص وي یو چې دی خاص کار وي او زمونږ په دې کې شک وي چې آیا په دې کې زما خیر دی او که نه دی دا کار داسې وکړم او که داسې ونه کړم. د هغې دپاره مونږ استخاره کوو. استخاره د الله جل جلاله سره مشوره کول وي. نو د استخارې دپاره هم تاسو د یا رشیدو چې دا کم ذکر او دا کم وظیفه درته هم دا تاسو کولی شئ. یعنی یو کس دی په یو کار کې شک دی چې آیا دا کار زه وکړم دی کې مې خیر دی که شر دی او دا کار څنګه طریقې سره وکړم په داسې طریقې سره په داسې طریقې سره وکړم او که په داسې طریقې سره وکړم. د یا رشیدو دا وظیفه شروع وکړي الله جل جلاله به د انسان ته په خپله په خوب کې معلومه کړي چې دا کار داسې وکړه داسې پکې د ستا دپاره خیر دی او یا به ورته الله جل جلاله په زړه کې ور واچوي چې دا کار داسې وکړه په دې کې د ستا دپاره خیر دی. د دې دپاره چې موږ دا یو خاص کار د هغې دپاره موږ کوو نو دا یا رشیدو دا وظیفه به د سحر د لمانځه نه پس زر کرته کې او بیا به د ماسخوتن د لمانځه نه پس زر کرته یا رشیدو وظیفه کې او بیا به د هغې دپاره سوال کې یا الله که په دې کار کې زما دپاره خیر وي نو یا الله ما ته دا ظاهره کې او معلومه کې راته که خیر پکې نه وي نو یا الله دغه راته هم معلومه کې. انشاءالله د یا رشیدو په دې وظیفې کولو سره به الله جل جلاله زر تر زره تا ته د هغې کار انجام وښیي چې آیا په دې کې د ستا خیر دی او که دې کې د ستا شر دی. یا خو به په خوب کې ویني او یا به درته رب العالمین په زړه کې واچي. نو یو ډېره زیاته زبردست او مفیده وظیفه مې درته وښوله. نو بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی. هر څوک د دې وظیفې نه جایز فایده اخیستلی شي.